ړومبی خو ما د چا انټرویو نه کوله په خپل ګروپ کې ځکه د غریبۍ د بېخوځي دا خو صرف تاسو یې چې د غریب سړي ملګري یې رالی او تاسو ته زما د ټیلنټ پته ولګېده تاسو زما اواز اوچت کړ قرا مام چې د کمې ورځې نه تللی دی نو یو ګنټه را باندې یو ورځ تېرېږي او یو ورځ را باندې پوره یو کال تېرېږي څېروانه جرنده ده که ټیلنټ دی نو څه پې او بیا خو پاکستان کې صرف تاسو ته د اداکارانو د ژوند پته لګي د هغې رقیبانو د کورونه وران شي کم چې زما ستا په مینه کې ګوتې وي امین زه تاسو ټولو ته وایم چې په پاکستان کې خو د غریب سړي زندګي داسې ده لکه په سبزۍ کې چې ټیپر واخلي په 10 روپۍ کیلو کار یې د لکونو وي خو اړه څوک ورته ګوري نه زما خو خوله به دې ښکاري زه هغه ته څنګه ووایم چې ما ورکړه او نه چې زه د دې کوره واده شم او زه لاړ شم نو زما خو موره مړه ده خویندې مې نشته نو زما د دې پلار دا خدمت به څوک کوي دا خو ډېر یوازې دی هغه خو د چیلو کې مثال دی په یو پوله به سریږي کنې هلته دې راځي دومره به موږ کره څه خوري ها ته رښتیا وي لکه د واده نه پسې زما پلار ما کره اوسېږي راځي دی او راځي دی زما کور خو دا چې پکې اوسېږي نو هغه دې هم پکې وای اوسېږي زما خوږه مور زما خوږه مور جان زما جان ګوره یم په زندګۍ کې به ما ته داسې په لومبي ځل کې رشته مېلو شي ولې په خپل زور نه پېږي برېښ داسې رشته ورته چېرته هم نه میلاو شوي دا دې اخري رشته ده نو هغې ته ما پلاستیک خېجو نو چې څنګه یو پلاستیک خېجو بس د دیواله را پرېوتم نو دا ځای مې لګېدلی و دا ځای مې لګېدلی و خو لکه دا هسې زخمي شوي و دا لاس مې بس مات شو نو خیر دې ټیک ټاک هغه مې نه پېژاندې څوک یې وای خدایا ویمه ډوبه شومه او په یو ګیلاس اوبو کې ته ما نه پېژنې په ایمان کې نه پېژنم زه تاسو پېژنم ته څوک یې زه څوک یم زه د لنډي کاکا لور یم ولې موږ او تاسو به د خانانو په کوټو کې یو ځای همسایه اوسېدو نه وی توری جانی جانی اچو یارانو توری جانی بسرنی دیر منگنا خاپیری زه خاپیره یم ماشاءالله ته خو سمه غټه شوې ها نو چې ته ماته وایې ته سمه غټه شوې نو ته خو هم سم غټ شوې داسې پچونې به وي یاد دې شي وایم یو پیر چې د باندې سنډاغ پکې خو داسې مې کې راښکلي یار ہو جائے گا وی برغلی امتی پر کلیتا وی په یو ښځې باندې پیرې ناستو نو نظر ورته وی دا د چا په شان وی د دې شاته جینۍ په شان خو صرف یې میک اپ نه و کړی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ چې اسد دا KPK نیوز قدرمندو تاسو ته به یاد شي چې زه څو ورځې وړاندې راغلی وم په څنګ کې را سره ناست دا ملګری چې لاس یې هم خوږ شوی دی تاسو به وایئ چې دا څوک دی ډېر ملګري داسې وو کله چې د دې ملګري انټرویو ما وکړه نو ډېر زیات ملګري داسې وو چې په کمنټس کې داسې په پرسنل کې کال به یې کو وی به چې د دې ملګري ریل زندګي خو دې راته ونه ښوله البته ما ورته دا هم ووي چې د ده ریل زندګۍ ته خو ما تاسو بوتلی وې چې څومره د غریبۍ ژوند دې تېروي خو بیا به پکې خبره دا راله چې دې خو په ګټپ کې موږ په خاکو کې هم ګورو نو چې کله دې الف یو په ګټپ کې نه وي نو هغه ټایم کې خو دې موږ نه یې لیدلی چې دې به څنګه وي تاسو به پوه شوي چې زه د چا ذکر کوم زمونږ په څنګ کې ناست کاشف عرف قرة العین چې تاسو عمده چرڅه د KPK په شیشه باندې د دې انټرویو کتلی وه تقریبا شپږ اوه اتر ورځې مخکې ډېر ملګري داسې هم راغلل چې موږ له نمبر راکړې نمبر الرډي د دوی ما منشن کړی هم و ډېر ملګري داسې وو چې دوی سره رابطه هم کړې ده د دوی نه به عمده دوی نه به پوښتنه کومه چې دوی راته هم ووایي چې هغه انټرویو څنګه وه څنګه تېره شوه او مینهواله تاسو په داسې ریل زندګۍ کې هم لیدل غواړي دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خرالۍ ستړي مه شي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام اسدالله جاني ستاسو ډېره مننه چې تاسو یو پیره بیا ماته د انټرویو موقع راکړه ډېره زیاته مننه
د ډېر اورېدونکو او د کتونکو په ډیمانډ باندې چې ډېر زیات ملګري داسې وو چې هغوی به موږ نه غوښتنه کوله چې قرةالعین څنګه کاشف دی، تاسو خو ورته کاشف وایئ خو دا خو قرةالعین ده او ته ورته کاشف کې، نو نن به کتونکو ته کاشف ښکاري، قرةالعین به ورته نه ښکاري. اصل کې خبره داسې ده چې ما تقریبا 2-3 کال د خاکو کې کار وکړ، خو لکه داسې کپړو کې ما چېرته نه انټرویو کړی ده نه ما ټیک ټاک کړی دی. نو مینوال وایي چې دا څنګه چل دی، دې موږ ته لکه د سړو کپړو کې وښایه. نو تاسو راپسې راغلې، ما خو چېرته انټرویو نه دی کړی، خو چې مینوال څه خبره کوي موږ صرف او صرف د مینوالو د خوشحالولو لپاره لګوو، بالکل د دې خبره په سر سترګو باندې. او که نه لکه هلته ډېر کتونکي به داسې وي چې دغه قرةالعین ده، څوک به وایي چې دغه کاشف دی. نو قدرمندو، کاشف ستاسو په وړاندې دی، څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو، ما ډېرو ملګرو سره دا وعده کړې وه چې زه به ورځم، خامخا به ورځم په دې دومره زیاته ګرمۍ کې. او زه خو اکثر خبره کوم چې زه ستاسو د خوشحالولو دپاره ویډیوز کوم، د کوم وینز باندې چې تاسو ملګري ګورئ نو د هغوی ریل زندګي تاسو ته ښیم. کاشف به دا راته وایي چې کله انټرویو اپلوډ شوه، دنیا ته مخامخ شوه، څه ملګرو در سره رابطه کړې وه چې امداد وکړو خو ونه کړو؟ او چې ډېر زیات چې کوم دي زموږ مینوال چې کوم دي په لندن کې چې کوم دوبۍ کې کوم جرمني کې لکه ټولو مینوالو خپل وسه پورې کار کړی دی، چا څومره راولېږلي چا څومره راولېږلي، خدای دې خوشحاله کړي. دا ټول زموږ مینوال دي، دې کې به داسې کسان چې هغوی به غریبانه هم د چا به وس کېده د چا به نه کېده. خو موږ هغه انټرویو کې یو خبره کړې وه چې د چا وس کېږي نو تاسو موږ له راولېږئ، چې د چا وس نه کېږي موږ د هغې نه ګیله نه کوو، موږ به خپل کوشش کوو چې موږ هغې ته ورکړو. ډېره زیاته مننه. څنګه چې ما په تېره انټرویو کې تاسو ته ویلي وو که نه چې موږ د حکومت اعلی چارواکو نه ډیمانډ نه کوو، موږ د ملک شتمن خلک چې کوم دي په اورسیز پاکستان دي په بار ملکونو کې، نو د هغوی نه دوی ډیمانډ کړی او بس همغه خبره ما تاسو ته ما په هغه انټرویو کې یو خبره دا هم کړې وه چې کاشف به تاسو خوشحاله نو تاسو کاشف به یې خوشحاله کړئ. نو بالکل ډېره زیاته مننه، خوشحاله راته اوسئ چې زما په خبره باندې تاسو کاشف به سره امداد وکړه. ډېره زیاته مننه. کاشف به دا راته ووایه که نه چې الریډي ستاسو خپل چینل، تاسو ما ته هغه بل پروګرام کې ذکر نو کړی چې ستاسو خپل چینل شته که نشته؟ اصل کې خبره داسې ده چې زما خپل چینل شته کې واینز، خو ما د خاکا اپلوډ کړی نه ده او زه به کوشش کوم چې زه هغې له کار شروع کړم. خو بس اوس په بیا یو خبره وکړم چې د غریبۍ د بیې خوځي، لکه موږ سره نه لکه صحیح موبایل شته، موږ سره لکه د چا خبره کوټې دپاره پیسې نه وي که نه، تاسو ته خو هر څه پته ده. نو هغې دپاره هم که آیفون موبایل اخلي، مطلب هغه رنګ لایټ ورته وي که څه شي هغه اخلي، د ایډیټینګ دپاره لیپټاپ پکاري، نو موږ سره داسې نشته که نه. زه د دې په وجه باندې زما چینل چې کوم دی پاتې دي. لکه بس هغه د پاسپان د پینډینګ کې لا ولا او بس د چا خبره چې روانه جرنده ده که ټیلنټ دی نو څه پې، او بیا په پاکستان کې صرف تاسو ته د اداکارانو د ژوند پته لګي. بالکل بالکل په تېره خاکه کې هم تاسو هغه ایکټ هم پلی کړی چې د فنکار قدر نشته که نه. بس دغه اصل کې خبره داسې ده، زه چې کومې ورځې نه دا انټرویو ورکوم یا داسې زه چېرته خاکه کوم نو هغې کې زه دا یو خبره زیاته کوم که نه چې زه تاسو ټولو ته وایم چې په پاکستان کې خو د غریب سړي زندګي داسې ده لکه په سبزۍ کې چې ټیپر واخلي، په 10 روپۍ کیلو کار یې د لکونو وي، خو اړه څوک ورته ګوري نه. دا خبره زه خپل انټرویو کې زیاته کوم، خو په دې خبره مې چې ور خلکه پوهېږي چې څوک ایجوکیټډ وي، خو نن سبا خو ان ایجوکیټډ خلک دي، مطلب زمونږ د زندګۍ ته ګوري، څوک موږ ته اجلاګان وایي، څوک وایي د ښځو کپړې چولي دي چې ته کار روزګار کوه. نو کار روزګار پاکستان کې کم دی، هر غریب سړی چې کم دی داسې ناست دی، مزدور په مزدورۍ کې خوشحاله نه دی، ځکه چې په هفته کې یو ورځ دیواړي کوي او مطلب کور ته انکم چې د میاشتې نو هغه 4,000 او لږ یې 40,000. بل خبره زه هغې خلکو ته کوم چې څوک دا خبره کوي، مطلب چې د دیوال بنیاد مضبوط وخیږي نو که ته پې بره 100 چته آبادي کې خو هغې کنټرول کوي. زما د خبرې مطلب دا دی چې زموږ پلار چې کوم دی هغه ټول عمر په نشو کې تېر کړی دی، نو مطلب موږ چې ځان له مستقبل جوړوي دا به ډېره ګران دی او شوکې ډاکې خو کولی نه شو. خپل کار دی چې کله هم چېرته ښه کاروبار راته میلو شو، نوکرو ته همدارې کاغذونه جمع کړلو، ښه تعلیم مې کړی نو څه پې، خو نن سبا د غریب سړي ته بس څوک ګوري نه. ډېره زیاته مننه. ستاسو خبرې سره زه اګري یم، خو دا راته ووایه کاشف چې دا لاس دې ولې خوږ دا اوس ګوره دې انټرویو کې خدایه پاکه وایي زړه مې ده کتولی دې انټرویو کې اوس بیا غریبي را مخکې شوه. دا که ستاسو خیال کې راځي یو 4-5 ورځې مخکې هغه
زول شان راغی او کنه چې هغه زه راغلی وم نو دا ټیکو زول شان راغی ما چې تاسو ته انټرویو درکول هغه ټیکو نو هغه زول کې ما برا کوټې ته پلاستیک خېجو زموږ کوټه تاسو لیدل چې څنګه چیتم دا او ډیر زیات راغودي ته جوړه چرګانو کوټه ده خو بس پدې بم د خدای نه شکر وباسي کنه ځکه چې ناشکری به یو حالت کې نه کې نو هغه ته ما پلاستیک خېجو نو چې څنګه پلاستیک خېجو بس د دیوال را پری وټم نو دا زمين لګېدلی وو دا زمين لګېدلی وو خو لکه دا اسې زخمی شوی وو دا لاس مې بس مات شو نو دې ته مې پلستر واچو نو لاس ماته کو ګوته ماته دي دا بس ګوتم ماته دا او دې ځکه وسره دا لک شان لاس مات دي ځکه دا ډوکیو دې کوله بس الله دې رحم وکړي نو خلک خیال کوي کنه غزا اکثر ملګرو ته خبره کوم ستا دومره نظر نه لګېږي اصل کې زمان نظر لګي خو مطلب تا ته د کچو کوټو پته لګي الته زول چې کله راغی نو سترګو کې مې هغه دوړې ورغلي نو چپړې زمونږ داسې چې د چا خبره مونږ سره دا روټې پیسې نو چپړو به کم سیډوي غریب سړی زه ته مننه قدرمندو د کاشف خبره تاسو اوره او زه به دا تاسو ته وایم چې په دې دومره ګرمۍ کې زه راغلی م کاشف به لوم تاسو په ډیمانډ باندې راغلی م چې تاسو وایئ چې کاشف خو مونږ کاشف نه لیدلی مونږ قرتالعین په حقه کې ګورو او مونږ قرتالعین په د 400 کې پی کې نیوز په شیشه باندې مونږ کړه نو دا کاشف ته کاشف لرالو د کاشف ژوند حواله سره دا ته وایي کاشف چې په حقوق خو لګي ټکر وانس کې لګي بل وانس کې تاسو کار کوي اصل کې زه هغه اکټرانو کې نه یم چې زه به داسې چینل ته ځم شکر دی د ټیلنټ څه کمی نشته دی زه یوازې د جینۍ کرکټر ته نه یم ناست زه شکر دی سینګینګ کوم زه د بوډۍ کرکټر کوم زه مطلب مختلف کرکټر کولی شم که تاسو وایئ نو چې په دې سکرین یې تاسو ته شو کوم بالکل دغه ټیلنټ به هم تاسو ګورو ځکه چې دلته کې به داسې کار کوو که نه چې تاسو ماته ډومبې د کیمرې نه شاته ډیمانډ وکړو که نه چې لکه زه به سینګینګ کوم خو زه به طبله او رباب سره کوم نو ورځو به دغه ملګرو ځای ته کتونکو سره به دغه شاټونه هم شاملو ورځو به هلته کې به ستاسو اواز هم چې کتونکي به ستاسو اواز هم اوري ځکه په تېره انټرویو کې دوی ستاسو اواز صفت هم کړی بیا چې یاره ډېر ښکلی اواز دی دله پکار دی چې سینګر شي نو هلته به هم ورځو
دا مې اورېدلی دي چې دا جاناني کریکټر یعنی دا هغه وایسو باسئ تاسو د بوډۍ کریکټر کوئ او بالکل هغه به باسین پروګرام کې دغه کوو هغه نظر ورته ولاړي نو جاناني ورته داسې کي وای نظر دا تا نه څه جوړ شوي دي وای ځواني مرګ شم ته خو نیمم نه پاتې نظر ورته وای خیر شه شمشتې ترور ولي نو دغه ورته وای جاناني وای ځواني مرګ شوي شمشتې ترور خو راته مه وایه اوس خو راته پیریانې ترور وایه ورته وای دی ورته وای ولي وای تا خو وای هغه دغه پرېښې دي څه وای مخکې به یې تعویضونو کار کوه وای وی هغه خو مې پرېښوسته وي د هغې نه مخکې مې د جړاګانو کارم کو خو وای اوس چې کوم دی وای زه د دغه کار کوم د پیریان د خلکو نه پاسو پیریان د خلکو وای د چا نه د پیریان پاسولو که نه نو جاناني ورته وای وی ورغلی وم تیبر کلي ته وی په یو ښځې باندې پیرې ناستو نو نظر ورته وای دا د چا په شان وی د دې شاته جینۍ په شان خو صرف یې میک اپ نه و کړي نو هغه یو دغه بل به هغه مصري کرکټر کې جاناني راته نو هغه به دغه نظر ورته وی استاد یې څنګه دی ورته زه خو خیمه جوړې تا انجام والے دی دا خبره ورته هغه کوي که نه بیا ورته وی پی ټي وي باندې به یو څو ډرامې چلېدي ډېر ښه اکټر او ورته وی اسې مورې ګورې ماله به ګورې داسې ښځه کې چې ګورې داسې هشته ګولډن بچي ورسره که نه نو د هغه زما ډېر زیات د چایس ډېر یو ښه کرکټر و هغه جاناني د هغه په شان اکټر مشکله ده که راشي او داسې اسماعیل شاهد صاحب هغه ډرامې به ما کتې هغه میم زرما ډرامې وه نو هغې کې هغه اسماعیل شاهد صاحب یو څو خبرې کوي داسې ته پوهېږې د ګوانمالا به هغه جنسته نو وایي ستا داس وایي ډېر زیات حقول کوي دا د میم زرما ډرامې هغه دغه وه داسې نور مختلفې ډرامې ډېر زیات کرکټري شکر دی راځي مطلب اوازونه شو دا خو ایستل ډېر اسان کار دی شکر دی داسې زه جینۍ کرکټر ته خو ناست نه یم خو تاسو ته خو پته ده چې هر ځای کې څوک چاله موقع نه ورکوي مطلب یو کس هم دا نه غواړي چې دا کس په سوشل میډیا پسې شي رامخکې شي او یاره دې زمانه مخکې شي هر ځای کې منافقتوب دی نور تاسو ته ښه پته ده د دغې خبرې نه مخکې یو خبره تاسو ته کومه چې الریډي کتونکو ته خو ستاسو د نمبر پته هم ده که څوک مینه لري او تاسو سره رابطه کول غواړي نو نمبر خو ورته ووایه اصل کې ستاسو خبره ټیک ته ډېر زیات مینوال دا وایي ستاسو نمبر ماته معلوم نه دی بل ما تاسو ته مخکې هم خبره وکړه چې زموږ نمبر څوک چاله ځکه نه ورکوي چې غریب سړی یم ړومبی خو ما د چا انټرویو هم نه کوله په خپل ګروپ کې ځکه د غریبۍ د بېخوځي دا خو صرف تاسو یې چې د غریب سړي ملګري رالی او تاسو ته زما د ټیلنټ پته ولګېده تاسو زما آواز اوچت کړ نو زما د موبایل نمبر دی 0323 019 0602 یو پیری بیا مینوالو ته ویم 0323 019 0602 په دې زما وټساپ هم دی جی اس کیش هم دی او دا زما خپل نمبر دی ډېره زیاته مننه نور هم څه نه نو نور څه وایم نه نور څه نه وایم بس دی ښه داسې به کوو که نه چې دا پروګرام به راټول کړو جی جی بس بالکل بالکل ښکلې غوندې کې میسج وي ښکلې خبره وي نو زه خو مینوالو ته دا خبره کوم که نه چې بغض او کینې خبرې ړومبي خو دغه خبره ده چې د زړه مکمل صفا کړه ځکه چې تاسو چاته اړه بد کوې نو څه پې او که تاسو چاته اړه بد نه کوې نو څه پې بله خبره زه دا مینوالو ته کوم که نه چې ستاسو بچي کم ټیم سکول ته ځي که نه نو دا کچت نه واخله تر د 14مه پورې چې تاسو هغه ته موبایل پرېږ نه دی ځکه چې نن سبا داسې ډېر ایجوکیټډ خلک وي چې هغه مور پلار ته وایي که نه چې بابا موږ له مطلب موبایل والا زه پې ګریمر کوم یا پې زه ډکشنري زه پې د سکول کار کوم هغه ته خبر خو نیم چې دې پې څه کوي نو زه ړومبي دغه ته یم چې د یم کول دپاره دوه د تباهۍ نښې دي ړومبي موټرسایکل او دویم موبایل په دې باندې ټول یم کول لاړو ډېره زیاته مننه قدرمندو د کاشف به انټرویو به تاسو کتلی وي تاسو به ترېنه خوند او مزې اخیستې وي د پروګرام په اخره کې همغه ښکلې غوندې کې میسج کاشف به یې تاسو سره شیر کړه بیا به ملاویږو انشاءالله یو نوی پروګرام کې یو نوی میلمه سره هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما کاشف به زما کیمرمین وحید خیرات په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته